دویمه خبره ده د رجوع الی الله ډیر کوي. الله رب العزت تلک الله سره تعلق یو وخت خاص کوي د شپې د ورځې هغه کې الله رب خالص الله رب العزت په تنهایی کې چې څوک مو نه ویني بس د الله سره خپل رب او تعلق جوړ کړي. لږ شان تعلق د الله سره دا خامخا دا زه ته وصیت کوم په 24 غنټو کې د الله سره لږ تعلق د تنهایی چې صرف استا د رب تعلق یې نیمه غنټه شل منټه په هغه کې الله رب العزت ته جاړي فریاد کوي. الله رب العزت ته ځان ورته عاجز غني د خدای نه غواړي هغه څه د خدای نه غواړي چې کوم الله رب العزت تا د پاره په دنیا کې لیکلي دي او ستا د پاره د هغې ضرورت دی بس دا د خدای نه غواړي. ډېر مال ته مه غواړي ضروریات تاسو ته ما خبره کړې وه او نور د الله رب العزت الله رضا غواړي د الله اطاعت غواړي د الله تابعداري غواړي د دین سوالات ته نه ډېر زیات کوي. بس دا لږ تعلق مو چې د الله سره برابر و انشاءالله چې دنیا دا زندگی به مو خره او خوشحاله به هېڅ به در سره نه او خوشحاله به بادشاهي زندگی. مولانا بجلیګر صاحب به وي زما دا زندگی بادشاهي ده که د دنیا دا بادشاهي ماله راکړئ نو زما دا بادشاهان نه دي پکار. ولې د الله سره تعلق ځکه یې په چا هم په دنیا کې پروا نه کوله خپل یې د رب سره تعلق هغه تعلق یې تر مرګه پورې پاتې شو. ګوره د دنیا نه لاړ خلک یې په ښو الفاظو یادوي یارن که داسې سړی څوک په ښه الفاظو نه یادوي چې کنځلې کړي ما ته هم کړي دي تا ته هم کړي دي موږ مشرانو ته هم کړي دي کشرانو ته هم کړي ځان هېڅ څوک یې نه دي پرېښي هغه چې څه ویلي دا په مونږ کې نشته دی دا دې چې څونه کنځلې کوي دا ما ته هم کوي تا ته هم کوي مونږ یې ښه تعریف کوو ځکه مونږ کې دا شیزونه شته دی د خپل رب سره تعلق بحالو د هغه دا خبرې په خلکو باندې خلک